سلامونه ملګرو، جوړ په خیر. نن د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ چکر در کوم. بس دا زمونږ د سیټ آمر دی. دا خو په ډیرو سفرونو کې مونږ سره یې تاسو کتلی دی. ډیر باجرت او تکړه هلک دی. د ختیځ رستورانت نه چې تیر شو مخکې لاړو، په دې ځای کې لاره بنده وه، نو مونږ هم وغوښتل په یو بله لاره لاړ شو. دا یو فرعي لاره وه، په دې لاره لاړو. دا ډیره ښکلې او ښایسته لاره ده. شاوخوا کورونه او شاوخوا همدغسې شنه ساحه هم لري او په منځ کې دا ښکلی سړک دی. له دې ځایه چې تیر سو بیرته عمومي سړک ته راغلو. دغه عمومي سړک کابل جلال آباد ته هم ورغلی او قرغیو ولسوالۍ ته هم ورغلی دی. دا زمونږ د سیټ ملګري وو، خبر اعلان ملګري دي چې دوی مونږ سره په سفر کې وو. نو کله چې مونږ په لار روان وو، له دې ځایه چې تیر شو، دغه چپ لاسته لاره چې تاوه شوې دا د قرغیو ولسوالۍ ته تاوه شوې. قرغیو ولسوالۍ یوه حاصلخیزه ولسوالۍ ده. د کرنې په برخه کې ډیر ښه تولیدات لري او ډیره آرامه د سولې ولسوالۍ ده، ښایسته هم ده. نو دې ځای ته موږ روان وو. دا بیا د قرغیو ولسوالۍ بازار دی چې ډیر ښکلی بازار لري. خپل کار مو وکړ، راغلو ومو غوښتل چې د غرمې ډوډۍ وخورو. نو دلته داسې ښکلی هوټل نه و، خو دغه یو وړوکی هوټل مو پیدا کړو چې لوبیا، جګر، ماغزه داسې نور پکې پخېدل. دلته کېناستو، دلته مو د مغزو او د جګر فرمایش ورکړو. د هوټلي سره مو خبرې هم وکړې. خوسي ماغزه دی، دغه جګر ده، دا ماشدار ده، دا ماغزه دي، دلته کېنه ده خوسي. ښه د تېر ده. الحمدلله څنګه دي بازارونه خو دې ګزاره کوي بس. خدای شته چې هوټل وړوکی و، خو پخلی ډېر مزېدار و. دا ماغزه او دا جګر یې موږ ته تیار کړي وو، موږ وخوړل، ډېر خوند یې وکړ. له هغه وروسته بیرته مو حرکت وکړ، د قرغیو دا ښایسته ولسوالۍ مو وکتله. په دې لاره بیرته راغلو. نو موږ غوښتل چې یوازې د قرغیو ولسوالۍ دا ښایسته سیمې تاسې وګورئ او له دې څخه خوند واخلئ.